وخت مو په خیر. افغان حکومت وایي نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي خو خپل شرایط لري. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ولسي جرګې ته د وینا پر مهال ویل نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لاره هواره کړي. طالبانو ویلي چې که چیرته د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن له هوکړې سره سم خپل پوځیان تر راتلونکي مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ونه باسي نو دوی به بیرته پر نړیوالو ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. پوهنې وزارت کې د اسلامي تعلیماتو معینیت بیرته فعاله شو. دغه وزارت ویلي چې د اسلامي تعلیماتو معینیت د دیني عالمانو او د ولسي جرګې د غړو په غوښتنې د پوهنې وزارت په جوړښت کې اضافه کړ. ایران له افغانستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کوي. دغه هیواد ویلي چې له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او د دغه اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره به ژر تر ژره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. او کندوز کې لس تنه سرحدي ځواکونه شهیدان شوي او 4 نور ټپیان دي. ځایي سرچینې وایي چې طالبانو تېره شپه په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي دي.